بسم الله الرحمن الرحیم. هم منیو کې فونت و پاراگراف و ستایلز و ایدیتینگ داشتن وشو کات کاپی پیست داشتن پاتې دي دا بم ته وایو کمپاین دی په ورډ هغه کې مویل ورډ پیډ کې کنه په ورډ پیډ کې پینټ کې نو دلته هم هغه شی دی کله که غواړئ چې یو جمله کاپی کې پیست کې یو څه مثلا دغه جمله چې دلته لیکلې زه غواړم چې دغه ځای کې بیا ولیکم لاندې بیا ولیکم څو ځای مې په کار ده غواړم چې بیا ولیکم یا مثلا دا پاراګراف چې مکمل دلته لیکل شوی ده لاندې مې بیا په کار ده یا دا مې په کار ده نو که چیرته زه دوباره له سره لیکم خو دا به وخت واخلي نو بیا موږ اسانه لار چې شنو استفاده کوو کاپي نه د دې نه کاپي اخلو هر ځای هر خط چې غواړئ کاپي یې کوئ خط سلیکټوئ کاپي کلیک کوئ کاپي چې دې کلیک کوئ بیا چې دې هر چیرته راوستو همالته به کرسر ږدئ کرسر باید همالته وي مثلا زه دغه ځای کې غواړم بیا به راځئ دلته به پیسټ کلیک کوئ بیا چې پیسټ کلیک دلته موږ سره دوه شیان دي یو ساده پیسټ ده چې دا ځای کلیک کوو یو ګوره پیسټ آپشن دی پیسټ آپشن هم په پیسټ سپیشل کې راځي خو که صرف دغه ځای کلیک کو دا پیسټ کیږي ګوره هماغه جمله دلته راځي نو کاپي کله چې موږ یو جمله یو شکل کاپي کو یو ځای نه پیسټ کو همالته به وي دلته به راځي کټ بیا څه کار کوي دغه پاراګراف دلته لیکلی زه غواړم چې دا پاراګراف له دې ځای نه ختم کړم دغه ځای ته یې راولم چې له دې ځای نه بیخي ایسته شي دلته چې مثلا یو څوک راته وایي چې دغه پاراګراف چې تا دلته لیکلی دا باید دغه ځای کې لیکل شوی وای نو که زه دا ډیلیټ کړم دلته بیا له سره لیکم وخت اخلي که نه نو څه کوو راسره همدا کټ کوو له دې ځای نه چېرته غواړو مثلا دغه ځای کې هلته به یې پیسټ له هغه ځای نه به ختم شي دلته به راشي کم کاپي اخیستی وای دلته به هم پاته وای دلته به هم پاتې وای یا مثلا اوس به یې کاپي واخلم کلیک کوم کاپي کوم مثلا دلته کرسر ږدم پیسټ کوم پیسټ نو دلته هم شته هلته کاپي د یو خط یا شکل همالته هم پرېږدي بل ځای کې هم درته راولي کټ یې له هغه ځای نه ختموي چې هر چېرته د پیسټ کو همالته یې راولي نو شارټکټو دا کار به همیشه په شارټکټو کوئ شارټکټونه به مو زده وي ګوره په هر یوه چې کرسر کېږدئ شارټکټ یې راځي اوس د دې شارټکټ چې ده وینئ کنټرول ایکس ده او د کاپي کنټرول سی د پیسټ کنټرول وي نو کله چې کاپي کټ یا پیسټ کوئ مثلا دا خط ده کنټرول ایکس وهم کټ کېږي چېرته یې غواړم مثلا دغه ځای کې کنټرول وي که بیا کنټرول وي کم تکرارېږي پیسټ کېږي یو شی چې کاپي کې یا کټ کې بیا هر څو وارې پیسټ کولی شي دې شي ته کټ کاپي پیسټ وایي بل موږ سره پیسټ سپیشل بیا څه کار کوي که چېرته زه یو جمله ولرم چې لږ سایز یې غټ وي مثلا دا یو جمله ده بولډ به یې کړم ایټالیک به یې کړم دا جمله زه کاپي کوم کاپي مې کړه دغه ځای کې پیسټ کوم نو که چېرته زه پیسټ کلیک کړم دا جمله په هماغه شکل راځي کوم شکل چې مې کاپي کړی هماغه شکل راځي خو که په هغه شکل تا نه غوښته مثلا زه غواړم چې دا جمله چې ما له دې ځای نه کاپي کړې دلته پیسټ شي خو ساده پیسټ شي دغه سټایل ونه لري لکه څنګه چې دلته اوس دا سټایل لري دغه غوندې ساده پیسټ شي نو په هغه صورت کې بیا موږ راځو له پیسټ استفاده کوو دا آپشنونه چې دلته دي دا هم ګوره هماغه دي چې باید فارمټ ولري فارمټ ونه لري یا صرف ټکسټ وي ګوره په دې کې ما سټایل غوندې راځي په دې کې ساده راځي خو بولډ ورسره ده په دې کې هم ساده راځي خو کله ته موږ سپیشل کلیک کوو بیا دا آپشنونه ټول دلته شته چې په دې کې اول دا ګوره مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ که چېرته موږ دا کلیک کوو همدغه سیم ټو سیم راځي خو آبجیکټ غوندې دغه شکل ته آبجیکټ وایي آبجیکټ موږ په ورډ پروګرام کې شکل ته هم آبجیکټ وایو چارټ ته هم آبجیکټ وایو بدون له ټکسټ نه چې کله موږ نور شیان جوړوو زیاتره اشکال چارټ دغو شیانو ته آبجیکټ ویل کېږي نو اوس ګوره آبجیکټ چې بیا کلیک کوو هغه بیا داسې چوکاټ ځان ته غوره کوي نو اوس دا یو شکل غوندې ده نو اوس موږ له دې ځای نه بیا دا کولی شو لکه یو شکل چې غټوو دا له دې ځای نه دا چوکاټ غټ کړو وړي کړو کم کله تغیرات پکې راوستل خط کې راسن تغیرات نه راځي ډبل کلیک ورباندې کوي دا بل ورډ فایل کې خلاصېږي هلته به تغیرات پکې راولو مثلا زه دا ټیکنالوژي ترې ایسته کوم نو چې تغیرات مې راوستل کلوز یې کړم ګوره هغه به دلته عملي شي دې ته ډاکومنټ ورډ آبجیکټ وایي چې د ورډ د آبجیکټ غوندې پیسټ شي یا په پیسټ سپیشل کې مثلا فارمټډ ټکسټ ورته وایي فارمټ خپله ډیزاین ته وایي په ورډ یا ایکسل یا د مایکروسافټ آفیس پروګرامو کې ټکسټ فارمټ چې ده د ټکسټ سټایل ته وایي یعنې دغه خط چې ده اوس فارمټډ ده او دا چې ده ان فارمټ ده دا فارمټ لري دا نه لري چې دا رنګ او سټایل او ډیزاین ولري دا مطلب فارمټ لري او چې نه لري نو فارمټډ مطلب چې دغه ډیزاین سره دی راشي نو چې کله زه کلیک کوم هغه ډیزاین راځي خو دا دلته راسن بدلولی شي ګوره هغه آبجیکټ غوندې نه ده لکه هغه راسن دلته پکې تغیرات راوستی شي بل که چېرته زه دلته بیا کرسر کېږدم او پیسټ سپیشل کې ورته ان فارمټډ وایم ګوره هغه فارمټ وشي فارمټ سره راشي ان فارمټ مین بدون له فارمټ نه راشي نو اوس ګوره هماغه خط دلته پیسټ کېږي خو فارمټ به یې نه وي دا رنګ او سټایل دا شیان به یې نه وي ورسره
او بل په پیست سپیشل کې مونږ تاسو پکچر لرو. پکچر معنا چې بیخي عکس غوندې شي. اوکې اوس ګوره دا شکل چې کلیک کوو چوکاټ به ورباندې راځي. بیا خو دا داسې شو لکه عکس چې وي. مونږ تاسو چې وروسته بیا په وورډ کې عکسونه وایو چې عکسونه راولو نو هغه مونږ هم بیا داسې کلیکولی شو. اوس دا که غټی د دې بیا د ختم ورسره غټېږي راسه وینې که د کله غوښتل چې خط تغییر کړي د دې بیا خط تغییرېږي نه چې دا ډبل کلیک به وکړې تغییرات پکې راولي. هغه د کوم آپشنونه یا کوم شیان چې مونږ د عکس لپاره لرو ټول دې باندې عملي کولی شو ځکه چې دا اوس عکس غوندې شو. نو که کله کوم خط عکس غوندې غوښته چې راشي نو بیا پیست سپیشل کې پکچر کلیک کوئ. HTML فارمټ یې فعلا ساده راولي او دا هم ساده پیسټوي. دا دواړه که کلیک کړو خط ساده پیسټ کېږي. دې ته پیست سپیشل وایي. بل د فارمټ پرنټر فارمټ ما درته ویل چې ډیزاین او دې شنو ته وایي که نه. پرنټر ده که چېرته که چېرته زه غواړم چې د یو جملې فارمټ را کاپي کړم. مثلا دا جمله دلته لیکل شوی فارمټ لري. زه غواړم چې دغه جمله یو څه به ترې راجدا کړو. دغه جمله هم دغه فارمټ واخلي چې څنګه یې د رنګ او سایز ده دا هم باید هماغسې شي. نو بیا دا جمله لږ سلیکټوي یا ټوله سلیکټوي دا کلیکوي. دا چې کلیک یې ګوره د دې سره دا د براش نشان راځي. نو چې کله کومه جمله بیا سلیکټ کړې همدغه جمله د نوی ډیزاین اخلي. یا مثلا اوس ګوره دا جمله ده به زه کلیک کړم لږ به یې نور هم غټه کړم یو بل رنګ به ورکړم لږ تیز اوس زه دغه جمله هم غواړم چې دې غونده شي. نو که چېرې زه دا جدا سلیکټوم دا جمله او بیا ځم له دې ځای نه رنګ سایز شیانې بدلوم وخت اخلي. نو څه کوي فقط دا جمله سلیکټوي فارمټ پرنټر او راځي دا جمله سلیکټوي دا خپله د هماغه ډیزاین اخلي. یا بیا مثلا دا انتخاب شوی په دې کې دومره ځای هر ځای چې سلیکټ کړي هماغه ډیزاین اخلي. دې ته فارمټ پرنټر. دا هوم منیو شو. هوم منیو بیا وګورئ که کوم ځای کې سوال درلوده پوه شوي نه یاست بیا ما پوښتنه وکړئ. راځو فایل منیو ته. فایل منیو کې مونږ تاسې نیو اوپن سیو از ویلي وه چې کله مونږ یو نوی فایل راولو نو نیو کلیک کوو. که کله سیو شوي فایلونه راوستل اوپن کلیک کوو. او که چېرته دا فایل سیو کوه چې بیا په آینده کې هم هر وخت په کار یې راوستلی وشو بیا هم سیو کلیک کوو. سیو وینې چې کله سیو کلیک کړې نو د نوم پوښتنه درنه کوي په کوم ځای کې سیو کوي. دس کمپیوټر همدا کمپیوټر براوز چېرته سیو کوي مثلا دا ډاکومنټ کې په کوم نوم دلته یو نوم ورکوئ. نو چې سیو کلیک کړې دا فایل سیو کېږي او نوم یې دلته لیکل کېږي. بیا چې هر وخت مو په کار یې له کوم ځای نه یې راخلاصوو له اوپن نه یعنې دا زر شیان. او سیو اس چې یو فایل په دویم نوم او په درې نوم سیو کوئ نو بیا په سیو اس کلیک کوئ. بیا راځو پرنټ ته. پرنټ د دې چې دا له ورډ پیډ نه لږ مختلف ده. کله که غواړئ چې پرنټ یې کړئ اوس مثلا زه دا شی غواړم چې پرنټ یې کړم. څو صفحې دي 2 صفحې لرم ګوره یو لاندې صفحه ده چې کله یې پرنټوئ نو راځئ پرنټ کلیک کوئ. پرنټ ریویو د دې دلته ده. دلته یې درته ښیي چې څه رقم به پرنټېږي. مثلا له سر نه به دومره فاصله ولري له دې طرف نه دومره فاصله لري له دې ځای نه دومره فاصله لري. کله چې راځئ دویمه صفحه ګورئ ګوره دویمه صفحه به دې دغه وي. دویمه صفحه به تقریبا دا هم دومره فاصله له دې ځای ولري دومره فاصله به. نو که دې بیا تغییرات راوسته نو بیرته له دې ځای نه ځې صفحې ته تغییرات راولي. مثلا بعضې ځایونو کې وایي چې والا دا خط لږ غټ دی لږ یې باید ووډ کړم یا لږ ووډ دا غټ یې کړم. هر تغییرات چې دې راوستل بیا له پرنټ نه مخکې بیا راځئ دلته پرنټ کلیک کوئ. دلته یو وارې ګورئ کله که دې ویلې چې باید صحیح ده صحیح همداسې باید پرنټ شي بیا پرنټ بټن کلیک کوئ. اوس دلته ګوره ووډ ښکاري ځکه چې فیصدي دلته څو فیصده دی راته ښکاره کوي اووه فیصده راته ښکاره کوي خو پرنټېږي څو فیصده 100%. نو له دې ځای نه موږ کولی شو چې 100% هم راسه نه وګورو. نو اوس ګوره دلته فیصدي 100 شوه 108 کم به کم 100%. یعنې که پرنټ شي په ورقه راوځي بیا به دومره ښکاري لکه څومره چې په 100% کې ښکاري. نو همیشه بیا یو 100% کې هم ګورئ چې څومره درته ښکاري. کله چې ته تغییرات خوښ شو غوښتل چې د پرنټ یې کړې نو بیا به پرنټ بټن کلیک کړې. دی به یې لاسن د پرنټر خو پرنټر باید وصل وي له کمپیوټر سره نو په هغه صورت کې به دی پرنټوي. او پرنټر نوم باید بیا له دې ځای نه انتخاب کړې. که چېرې مثلا زما کمپیوټر سره 2-3 پرنټره وصل وي رنګه پرنټر هم ساده پرنټر هم وي نو له کوم پرنټر نه دا ورق کې پرنټ شي دلته به یې نومونه موجود وي له هغه نه به یې پرنټوي. خو پرنټر باید انسټال وي موږ تاسو وینډوز کې ویلې که نه. نو بیا چې له هر پرنټر نه پرنټ غواړئ چې وځي مثلا زه له دغه پرنټر نه پرنټر غواړم چې دا ورق یې پرنټ شي دا به کلیک کوم بیا به پرنټ کلیک کوم نو له هغه پرنټر نه به پرنټ راوځي. بل کاپي چې څو کاپي درته راوباسي مثلا دغه 2 صفحې یو عریضه ما لیکلی ده یا مې یو فورم خرابوري کړی که نه که یو وي یو کاپي یې راوځي که یې 2 کې 2 کاپي راوځي. هر څومره کاپیانې چې غواړو دلته به شماره ورکوو یو کاپي. بل دلته موږ سره سیټینګ ده چې که چېرته زه غواړم چې ټولې صفحې پرنټ نه شي نو دلته به بیا دا کلیک کوو.
په دې کې موږ لرو اول پرنٹ آل پیجز، مطلب دا چې دلته چې هر څو صفحې وي ټول راته پرنٹ کړه. مثلا یو چپټر هم جوړ کړی په 10 صفحو کې ته وایي چې دا ټول راته پرنٹ کړه پرنٹ آل پیجز. او که چیرته پرنٹ سلیکشن ورته وایو، پرنٹ سلیکشن مطلب چې کوم ځای موږ سلیکټ کړی وي، مثلا زه غواړم چې صرف دغومره جملې پرنٹ کړم، نو دا به سلیکټوم، بیا به راځم په پرنٹ کې او دلته به کوم شی کلیک کوم پرنٹ سلیکشن. اوس به صرف او صرف دغه ځای دا کوم چې تا سلیکټ کړی هماغه درته پرنټوي، نور نه پرنټوي. او که چیرته کرنٹ پیج ورته وایو، پرنٹ کرنٹ پیج، کرنٹ پیج هغه پیج ته وایي په کوم پیج کې چې کرسر وي. که صرف غواړي چې دغه پیج پرنٹ کړي، مثلا زه غواړم صرف دغه پیج پرنٹ شي، نو به دې کې کرسر ږدو، بیا راځو پرنٹ ته او دلته به ورته وایو چې پرنٹ کرنٹ پیج. نو کرنٹ پیج ورته وایي صرف دا پیج پرنټیږي، نور پیجونه نه پرنټیږي. او که چیرته کسټم پرنٹ ورته وایو، کسټم پرنٹ چې ورته وایي ګوره کرسر به راسم دغه ځای ته راشي. دلته بیا موږ خپل په خوښه عدد ورکوای شو. موږ تاسې ورډ پیډ کې مو ویلي وه، مثلا زه یو ډاکومنټ لرم چې څو صفحې دي پکې، 10 صفحې، ګوره شماره یې 10 شو. د 10مه صفحه کې به مې یو څه خط ولیکي. زه غواړم چې پرنټ یې کړم، ټولې صفحې نه پرنټوم، له اول نه تر 5مه یې پرنټوم، نورې نه پرنټوم. نو پرنټ کې به راشو، دلته به ورته وایي چې کسټم پرنټ. کسټم پرنٹ کرسر بدل ته راشي. که هیڅ دا ورته هم نه وایو، د عدد خپل ولیکو، هغه خپله کسټم پرنٹ کېږي. مثلا زه دغه ځای کې ورته وایم چې له اول نه تر کوم ځای پورې، تر 5. ګوره دلته خپل آپشن څه شی راغی، کسټم پرنٹ. ما چې هر یو کلیک کړی وي، چې کله زه دلته عدد لیکم هغه خپله کسټم پرنٹ کېږي. اوس مثلا زه دا ختموم، دلته ما هول ډاکومنټ کلیک کړی یا مې کرنٹ پیج کلیک کړی، خو چې کله زه دلته عدد لیکم، مثلا زه وایم چې د اول نه تر 5مه، دلته آپشن خپله څه شی کېږي، کسټم پرنٹ کېږي. اوس ما دلته ولیکل چې 1-5، د دې مطلب دا چې له اول نه تر 5مه پورې. و چې کله زه پرنٹ ورته وایم له اول نه تر 5مه یې پرنټوي. که چیرې ترمنځ کاما ورکړم، کاما 1 او 5، او که چیرته له دې نه وروسته ډاش ورکړم، بیا 10 ولیکم، څه معنا؟ اوله صفحه او 5مه له 5 نه تر 10مه پورې بیا به راته پرنټ. که چیرې کاما وي نو دا مطلب چې 1 او 5 که چیرته ډاش وي د دې مطلب چې اوله صفحه بیا له 5مې نه تر 10مې صفحې پورې. نو هر څومره صفحې چې غواړو پرنټ یې کړو، دلته بیا کسټم کې ورته عدد لیکو، نو مغونه صفحې به بیا راته پرنټوي. بل په دې ځای کې ډاکومنټ انفو لیست مارکاپ لرو، چې ډاکومنټ انفو دا شان پرنټ شي که نه. ډاکومنټ انفو وروسته وایو، وروستنۍ موضوع زموږ ډاکومنټ ده، نو که غواړې چې هغه شان پرنټ کړي له دې ځای نه ورته وایو، مارکاپ هم همداسې. بل موږ تاسو ته پرنٹ اوډ پیج او پرنٹ ایون پیج لرو. اوډ معنا تاقي صفحې، ایون مطلب جفت صفحې. که زه غواړم چې صرف تاق صفحې راته پرنٹ شي، تاق صفحې مثلا اوله شماره تاق ده که نه، 3مه تاق ده، 5مه تاق ده. نو که زه غواړم چې صرف تاق صفحې پرنٹ شي، نو بیا به ورته پرنٹ اوډ پیج وایم. پرنٹ اوډ پیج مطلب صرف تاق صفحې راته پرنٹ کړه. او که چیرته ورته اونلی پرنٹ ایون پیج ورته وایم، مطلب جفت صفحې، 4مه 2مه 4مه 6مه. دغه اوډ او ایون زیاتره موږ هغه وخت استفاده کوو کله چې موږ یو پاراګراف یو کتابي شاومخې پرنټوو، ورقې شاومخ پرنټوو، په هغه صورت کې موږ اوډ ایون نه استفاده کوو. اول کار څه کوو، اول اوډ پرنټوو یا جفت، اول یا تاق صفحې پرنټوو یا جفت صفحې پرنټوو. زیاتره اول تاق صفحې پرنټوو. تاق صفحې چې پرنټ کړي، مثلا اوله پرنټ شوه، 3مه پرنټ شوه، 5مه پرنٹ شوه که نه، بیا هم دا صفحې بیرته راخلو په پرنټر کې سرچپه کړو، بیا ورباندې ایون پرنټوو جفت. نو یو طرف ته تاق شو، بل طرف ته جفت. مثلا یو طرف ته شماره 1 شاته به شماره 2 3 4 شاومخ به راشي. همیشه چې کله یو چپټر کتاب شاومخ پرنټوو، نو اول تاق صفحې پرنټوئ، بیا هماغه ورقې بیرته په پرنټر کې سرچپه کړو، بیا جفت ورباندې پرنټوو، نو شاومخ به بیا پرنټ شي. دې ته پرنٹ وایي چې کوم شی غواړئ پرنٹ کړئ، او کوم ټول پرنټول نو بیا. بل پرنٹ 1 سایډډ اینډ ډبل سایډډ. بعضې پرنټرونه چې دي هیڅ ضرورت دې ته نه لري چې موږ ایون او اوډ ورته ووایو چې ماته یو واری تاق پرنٹ کا بیا جفت. بعضې پرنټرونه خپله کولی شي چې ورقه درته دواړه مخ پرنٹ کړي، هم تاق پرنٹ کړي هم جفت پرنٹ کړي. هغه پرنټر هم مربوط راځي. نو بیا موږ له دې ځای نه ورته ویلی شو چې مثلا پرنٹ آن بورډ سایډ په دواړو طرفو یې خپله پرنٹ کړه. ګوره کابل یو کلیک وي، یو طرف یې پرنټوي، او که دا ورته وایو په دواړو طرفو. خو دا اپشن هغه وخت استفاده کېږي که چیرې پرنټر دا خاصیت درلوده چې دواړه طرف ته پرنټولی شوی. زیاتره پرنټرونه یې نه لري، نو بیا موږ په هغه وخت کې له دغو نه استفاده کوو. د زیاتره ساده پرنټرونه، ارزان بیه پرنټرونه دا اپشن نه لري، نو د هغه لپاره موږ تاسې دا استعمال کوو. او کوم پرنټر چې درلوده، نو د هغه لپاره بیا دا استعمال ورته بیا ضرورت نشته. بل ته کولیټ بیا څه کار کوي. مثلا ما یو چپټر جوړ کړی ده، څو صفحې مې جوړ کړی و، 10 صفحې.
دا لس صفحې زه ورته وایم چې د دې چپټر څو کاپیانې ماته پرنټ کا، مثلا 15 کاپیانې درته پرنټ کا، تر څو زه هر چپټر یو نفر ته ورکولی شم که نه. هر یو ته چې چپټر ورکوم څو صفحې به وي؟ 10 صفحې به وي، خو څو کاپیانې زه غواړم؟ 15 کاپیانې غواړم. اوس به دی دا پرنټر ماته څه رقم پرنټوي؟ نو دلته موږ تاسې کولیټ لرو، کولیټ ان کولیټ. که چېرته دا کولیټډ کلیک وي دی به له یوه نه شروع کوي تر لسمې پورې، یوه نه تر لسمې، اولې شروع کړي یوه نه تر لسم، چې بیا پوره شوې بیا یوه نه تر لسمه. کله چې راواخلې خپله به هر یو ځان ته جدا جدا وي. خو که چېرته موږ دلته ان کولیټډ ورته وایو، بیا اوله صفحه لاسوارې پرنټوي، دویمه صفحه لاسوارې پرنټوي، درېیمه صفحه لاسوارې پرنټوي، همداسې مسلسل. بیا به ته د هر یو نه یوه راخلې او چپټر باندې پلی کوئ. نو که د هغسې غوښتل دا کلیک کوئ، او که د جدا جدا غوښتل ان کولیټ، زیاتر کولیټ استعمال. بل پکې پیج اورینټیشن ده چې پیج څه رقم راشي. اوس ګوره صفحه داسې په اوږدو باندې ده، که چېرته دلته لینډسکیپ کلیک کړو بیا په بره باندې راځي، او که بیرته په اوږدو غواړئ نو پورټریټ هم کولی شي، لینډسکیپ کولی شي. بل د پیج سایز، پیج سایز هم موږ تاسې په ورډ پیډ کې ویلی وو، دا هم ډېر زیات مهم ده. کله چې موږ دا ورقه پرنټوو، په کومې ورقې پرنټوو، موږ سره کومې ورقې په پرنټر کې دي، نو د دې ځای نه به یې سایز انتخابوو. دا د پرنټر ورقې ځان ته اندازې لري. زیات خلک کومه اندازه استعمالوي؟ A4 استعمالوي. نو موږ تاسې باید مخکې له مخکې نه دلته A4 ورته کلیک کړو، ځکه چې دا سایزونه یې مختلف دي، بعضې وړې دي بعضې لوی دي. اوس دا A5 چې ده، A5 نیم د A4 کېږي، یعنې 2 A5 د یوه A4 کېږي. نو اوس که مثلا ما دلته A4 کلیک کړی وي او په پرنټر کې مې A5 ورقې ایښې وي، له دې ځای نه مثلا ما A4 انتخاب کړی ده، خو په پرنټر کې ما کومې ورقې ایښې دي؟ A5 ورقې ایښې. نو بیا څنګه چې دی دلته ماته ښیي هغسې خو یې نشي پرنټولی، ځکه چې تا دلته یو اندازه ورته ویلې، هلته بله اندازه، نو بیا هغسې نشي پرنټولی. امکان لري نیم پرنټ شي، نیم نشي، نیمه صفحه به پرنټ شي، نیمه صفحه به نه پرنټ. نو دا همیشه په یاد اوسه چې دلته په پرنټر کې چې کومې ورقې د ایښې وي هغه سایز باید تا ته معلوم وي، او له دې ځای نه هم باید هماغه سایز کلیک کړې تر څو دواړه برابر شي، چې بیا دلته څه رقم درته وښول هماغسې به پرنټ کېږي. بل پکې مارجنز. مارجنز موږ تاسو ویلي وو چې دغو فاصلو ته وایي، له دې طرفه، له دې طرفه، له دې طرفه حاشیه او له لاندې طرفه. که غواړئ چې دغه فاصلې کم زیاتې کړي نو بیا مارجنز ته راځو. اوس وګورئ دلته به مارجنز لیکلي وي چې مارجنز فعلا لیفټ نه یو ده، له رایټ نه هم یو ده، له ټاپ نه هم یو ده، بوټم نه، له شا طرف نه یو ده. ګوره دلته ټاپ بوټم. که چېرته کموئ مثلا زه نیم نیم غواړم، دا کلیک کوم، ګوره فاصلې به کمې شي. که زیاتولی شي، دا ټول فاصلې دي، څومره قدر غواړئ هر قدر چې غواړئ هماغه کلیک کوئ. بل دلته پیج پر شیټ. موږ تاسې داسې هم کولی شو چې لږې وړې پرنټ کړو، مثلا زه په د یوه A4 ورقې کې غواړم چې 2 ورقې پرنټ شي. په پرنټر کې مې A4 ورقې ایښي، دلته مې A4 ورته ویلي، خو په هر A4 کې زه څو ورقې غواړم؟ 2 داسې وړې وړې دي راشي. نو بیا له دې ځای نه موږ ورته ویلی شو چې څو صفحې راته پرنټ کړه؟ 2 صفحې راته پرنټ کړه، مثلا 4 راته پرنټ کړه، 6 راته پرنټ کړه. که دې غوښتل چې داسې وړې وړې پرنټ شي، نو بیا هلته شماره تر څو پورې ورته ویلی شو؟ ته 14 پورې ورته ویلی شو. نو په دا یوه A4 ورقې کې بیا دی تا ته څو ورقې پرنټوي؟ 14، خو وړې وړې، څومره چې پکې ځای دی شو. دا شو پیج. نو کله چې د دا سیټینګ وکړو، صرف پرنټ بټن کلیکوئ، له پرنټر نه به درته راوځي. دې شي ته پرنټ وایي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ بس.